د لغمان ولایت جګړه. د لغمان پولیس وایي د مرکز اړوند سیمو کې د چڼهیزو عملیاتو پر مهال غیر فعالې پوستې بیرته فعالې او تازه دمې سرتیري پکې ځای پر ځای شول. د لغمان مرکز شاوخوا سیمو کې د غیر فعالو پوستو د بیرته فعالولو په موخه ځانګړي چڼهیز عملیات پیل شوي چې مشري د لغمان امنیه قمندان سمنوال لطفالله کامران پر غاړه لري او تر دې دمه په 3 پوستو او 2 بیزونو کې ګډ امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. د مرکز اړوندو سیمو کې د ښه امنیت د ټینګښت او د ترهګرو طالبانو د شومو اهدافو د شنډولو په موخه په 3 امنیتي پوستو او 2 بیزونو کې په پوره نظامي تجهیزاتو سمبال تازه دمې د ملي پولیسو او ملي اردو سرتیري ځای پر ځای شول چې دا لړۍ په چټکۍ سره لا هم دوام لري. امنیه قمندان ښاغلي کامران سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به یې لوژستیکي مهمات، تجهیزات او ټولو اړتیاوو ته پر وخت رسیدګي او ملاتړ کوي. امنیه قمندان ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوي چې ملي امنیتي ځواکونه ستاسې رښتیني بچیان دي او په ټول توان به له خپلې خاورې او شریفو خلکو څخه په کلکه دفاع او ساتنه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.